بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یئ. په نننۍ ویډیو کې به موږ د ټاسک بار سیټینګز په باره کې خبره کوو او په هغې کې به مختلف سیټینګز درته ښیم چې څه سیټینګز موږ کولی شو. د ټولو نه اول خبره خو دا ده چې ټاسک بار څه شی دی او دا کوم ځای دی. ټاسک بار موږ سره دا لاین چې موږ سره دی، تاسو ماوس کته شئ، دا ډیسکټاپ په باټم کې دا لاینز موږ سره دیزي نه دیزي پورې دا ټول دې ته موږ ټاسک بار وایو. د دې فایده څه ده؟ په دې کې موږ سره چې کوم ایپس دي، لکه دلته دا ایپس تاسو ګورئ، دا موږ ځان ته د دې شارټ کټ ساتلی. ټیک ده، لکه دا څه دی، ګوګل کروم دی، دا اوپرا میني ده وغیره، دا ورډ فایل دی، ورډ ایپ دی که نه، ایم ایس ورډ چې ورته وایي. دا ټول دلته موږ سره څه په شارټ کټ کې پراته وي، نو موږ ایزیلی اکسس کولی شو، په اسانه دې ته تللی شو. نو دې ټول لاین ته موږ څه وایو؟ ټاسک بار. اوس د دې مختلف سیټینګز چې موږ کوو، نو ټول نه اول به څه وکړو؟ په دې ټاسک بار ته به ماوس راولو، په دې به رایټ کلیک کړو او دلته یې ټاسک بار سیټینګ ته به راشو. اوس اولنی سیټینګ چې درته زه کوم ښیم هغه دا دی چې اکثر د خلکو لیپټاپ وړوکی وي، نو دا ټاسک بار پکې وي، نو سړي ته دا ډیسکټاپ سکرین سمال ښکاري. د هغې دپاره سیټینګ دا دی چې دا ټاسک بار موږ څه کړو؟ هایډ کړو، پټ کړو. نو دی عام بیا په نظر نه ښکاري، خو که ستا کله ضرورت راځي نو ماوس ورته صرف موږ راښکته کړو نو هغه راښکاره شي. د هغې دپاره دا اپشن دی automatically hide the taskbar in desktop mode. ټیک شو؟ دا که زه آن کړم، یعنې تاسو ولیدو ټاسک بار څه شو؟ هایډ شو، پټ شوی. اوس چې واپس کړم بیا راغی، فرض کړه دا ما هایډ کړو، زه وایم چې دا خو ورک شو. دا ورک نه دی، بلکې اوس فرض کړه زما ضرورت دی، دې ته ماوس راولم، دا به څه شي؟ موږ سره به راښکاره شي. ټیک شو؟ دا وګورئ، نو دا یو سیټینګ شو. ټیک ده، اوس دا به فی الحال به یې زه آف کړم. ټیک ده. بل پکې دا سیټینګ دی چې دلته مختلف ایپس موږ ځان سره په شارټ کټ کې ایډ کړي، دا ځای تقریبا فیل شوی، نور پکې ځای نه وي یا نه ښکاري. ټیک ده، که ته پکې نور ایپس ایډ کړې، د هغې دپاره دا اپشن دی یوز سمال ټاسک بار بټنز، چې دا موږ آن کړو نو دا څه شي؟ سمال شي. ګورئ دا ټول سمال شو، نو دلته تاسو سره نور ځای هم څه شو؟ راښکاره شو. که تاسو پکې نور ایپس ایډ کوئ ځان له شارټ کټ کې، نو هم تاسو ایډ کولی شئ. ټیک شو؟ یوز سمال آیکنز بټنز. ټیک شو؟ بل اهم سیټینګ په دې کې دا دی چې اوس موږ وایو جنرالي عام طور باندې ټاسک بار د ډیسکټاپ په باټم کې، په ویښ کې، د دې د پوزیشن تاسو چینج کولی شئ، لیفت طرف ته، رایټ ته، یا بر سر ته. دلته اوس باټم دی، که دا څه ووهم، ټاپ ووهم، نو ټاسک بار چېرته لاړو؟ بره لاړو. ټیک ده. که زه دا ووهمه لیفت، وګورئ لیفت سایډ ته ټاسک بار راغی. سیملرلی که زه رایټ ووهم، ټاسک بار چېرته راغی دی؟ رایټ سایډ ته راغی. خو بهتره دا ده چې تاسو څه وکړئ؟ په باټم باندې وساتئ، دا جنرال د دې دا لوک چې دی ډېر ښه ښکاري. ټیک ده. بل دا خبره شوه چې تاسو څه کولی شئ؟ چینج کولی شئ. بله خبره دا ده چې زه فرض کړه دلته دا یو فولډر اوپن کړمه، لیټ سپوز زه راشم مای کمپیوټر ته. ټیک شو؟ او لیټ سپوز چې زه څه وکړمه، سی ما فرض کړه څه کړو؟ سی ته زه لاړم، دلته دا ما سره سی شو کوي. ټیک شو؟ فرض کړه زه دویم فولډر کولاو کړم په نوې وینډو کې. ټیک شو؟ دا مې کولاو کړو. سیملرلی که دا یو جدا کولاو کړم، ټیک ده، یا دا کولاو کړم، که تاسو خیال وکړئ دلته موږ سره دا په ټول یو فولډر کې ښکاري، دلته صرف دې یو ځای نیولی دی، ته به دا کلیک کړې، بیا چې کوم ته ځې هغه به کلیک کړې. ټیک ده. که دې ته زه رالم، دا کولاو، که دا کولاو، که دا. ټیک شو؟ اوس که زه غواړم چې دا فولډر دې لاندې په ټاسک بار باندې جدا جدا کولاو شي، د هغې دپاره به تاسو څه وکړئ؟ دې سیټینګ ته به راشئ، کمباین ټاسک بار بټنز. که دې ته ووهئ when task bar is full، ټاسک بار فولي، ټیک شو، نو دی به بیا دا څیزونه په یو فولډر کې ښیي، کمباین به یې ښیي یو ځای. ټیک ده. که نیور تاسو ووایم، دلته اوس وګورئ هغه ټولې کومې فولډرې چې ما اوپن کړې هغه جدا جدا کولاو شوې
دا جدا کولی شو، دا جدا کولی شو، دا جدا کولی شو، دا جدا کولی شو. ټیک شو. که دا سیټینګ زه واپس کړم always hide نو دا څه شو یو فولډر ته لاړې مطلب زه یې لږ ونیوم. نو دا سیټینګ هم په دې کې تاسو کولی شئ په ټاسک بار کې. ټیک شو. نو دا پکې مین چې کوم دی د ټاسک بار سیټینګز وو او دا ما تاسو ته ښه په ډیټیل باندې وښو. نو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي.